یوه ښځه پوښتنه کوي وایي خاوند سره مې ژوند ډېر تنګ دی، زه ورته وایم لمونځ کوه، دی یې نه کوي، نورې نیمګړتیاوې هم لري. که داسې وظیفه راوښیې چې خاوند زما تابع او آخرت یې سم شي، نیک اعمال شروع کړي، بد اعمال پرېږدي، دغه کردار یې سم شي، گفتار یې سم شي، رفتار یې سم شي، کوم بد اعمال چې دی کوي دینه کناره کش شي، د نیکو اعمالو طرف ته توجه وکړي. نو حضرت تانوي رحمه الله فرمایي چې د ماسخوتن د لمانځه نه وروسته 1100 ځلې یا لطیفو یا ودودو او په اول او آخر کې ورته 11 ځلې درود شریف وویلی شي او بیا دعا وکړلی شي. د کم حاجت دپاره چې دعا کوي الله رب العزت به ستا دعا قبوله کړي. او دغلته دغې ښځې ته هم پکار دي چې په دغسې عمل کې په آخر کې دعا وغواړي، د خاوند دپاره هم دعا وغواړي، د ځان دپاره هم دعا وغواړي، الله رب العزت به یې خاوند تابع کړي.